ماته ګرانه، ته به په دې هم پوه نه شې چې اوس په دغه شېبه کې چې زه له تا سره په دې کور راننوتم ماته څه معنا لري. اوکې ګرانه، په هغه شپه زه ستا په کور کې پاتې شوم، خو تا دا تصور هم نشو کولای چې له تا نه مخکې زه هېڅکله له هېڅ نارینه سره یو ځای پاتې شوې نه وم. تر هغه وخته پورې د هېڅ نارینه لاس پر ما لګېدلی نه و، لاس څه چې د هېڅ نارینه سترګې هم زما پر ځان لګېدلې نه وې. ما ستا د مینې او هیلو پر وړاندې مقاومت ونه کړ، ما په ځان کې د شرم احساس وواژه، هغه هم له دې کبله چې ته زما د مینې په راز پوه نه شې. که تا د ځان پر وړاندې زما د مینې اندازه لګولې وای، امکان لري چې ته به ډېر ډار شوی وای، ځکه چې زه پوهیږم چې ستا هر څه داسې بې له تکلف او له مینې پرته او په سادګۍ خوښیږي. په تېره بیا چې د وړو سره خو ډېر احتیاط کوې او نه غواړې د چا له بخت سره لوبې وکړې. ته اسراف کوې، ځان ټولو ته ورکوې، ځان تر ټولو زاروې، خو نه غواړې ځان په دې لوبه کې قربان کړې. که زه اوس تا ته وایم ګرانه، که زه په لومړۍ شپه ټوله ستا وم، نو قسم در یادوم، ما ته د بدې ښځې په سترګو مه ګوره. ګوره زه خو تا په دې کې نه ملامتوم، تا خو زه دوکه کړې نه وم، تا ما ته څه لاپې او دروغ ویلې نه وې، تا ما ته څه سره او سپین ښودلې نه وه. زه په خپله خوښه او په خپلو پښو تا ته راغلی وم، زه خپله ستا په غېږه کې وغوړېدم او ما په خپله د خپل قسمت په خپل لاس جوړ کړ. په یاد لره، زه به هېڅکله تا په دې خبره ملامت نه کړم، نه یوازې به تا ملامت نه کړم، بلکې تل به له تا نه په زړه کې مننه کوم، ځکه هغه شپه زما لپاره د نیکمرغۍ په چینو کې د لمبېدو شپه وه. هغه شپه زما لپاره د تقدیر په لاس زما د هیلو د نه هېرېدونکو ارمانونو د غوړېدو شپه وه. کله چې د شپې د تور تم په کومه شیبه کې ما سترګې وغوړولې او ځان مې ستا په غېږ کې ولید، داسې مې احساس کړه چې په آسمان کې ټول ستوري زما په خاطر ځلیږي. نه، زه په هېڅ شي پښیمانه نه یم. هغه ساعت او هغې شیبې زما د ټول ژوند د انتظار کفاره وه. ته پوهیږې، ما چې ستا خوبولې ستمه اورېده، ما چې ته د ځان تر خوا ځان ته نږدې احساسولې، ما په هغه تور تم کې له ډېرې خوښۍ او نیکمرغۍ نه په لپو لپو اوښکې تویې کړې. په هغه سهار که له یوې خوا زما ډېر تلوار و او غوښتل مې چې په خپل وخت مخکې له هغه چې ناوخته شي خپل کار ته ورسیږم، نو له بلې خوا ما غوښتل مخکې له هغه چې ستا نوکر راشي ستا له کوره ووځم. ما نه غوښتل چې هغه ما وویني، نو کله چې ما کالي واغوستل او وتلو ته چمتو شوم، ستا په مخ کې ودرېدم، تا لاسونه رانه تاو کړل او په ځیر دې ډېر ځنډ راته وکتل. آیا ستا په تصور کې ستا په یاد کې هغه لرې کلونه راغلل او که نه؟ او یا د یوازې یوه وړه ښایسته نجلۍ چې ستا د ستما د سیند په نیکمرغیو کې لمبېدله لیدله او بس. ما ته لږ په کراره له ځانه لرې کړې او د دروازې خواته لاړم. تا په دې شیبه کې له ما نه وپوښتل خپل ګلان له ځان سره اخلي او که نه؟ تا له آبي کرستال ګلدان نه سپین ګلاب را واخیستل. دا ګلدان ما له خپلې 14 کلنۍ نه پیژانده او ما ته دې په دواړو لاسو کې ونیول او له یوې ښکلې مچو سره دې یو ځای را کړل. ما تر ډېره پورې دا ګلان ستا او زما د هغې ورځې په یاد هغه شان ښکلول لکه هغه شان چې تا په هغه شیبه زه ښکلولم. موږ وعده وکړه چې بیا به سره ګورو. زه راغلم، په رښتیا سره ټول نه هېرېدونکي وو. تا ما ته یوه بله نه تکرارېدونکې شپه هم را وبښله. وروسته له هغه تا ما ته وویل چې ته نوي سفر ته روان یې او چیرته ځې.
له دې خبرې سره سم زما زړه ورېږدېده، ځکه ستا له همدې سفرونو نه زما له پخوا وړکتوبه ډېر بد او کرکه راتله. دا دې هم زیاته کړه چې له راګرځېدو سره سم به ما ته د خپل راتګ خبر راکوي. ما تا ته خپل د ډاک پته درکړه، هغه هم په بل نامه، ځکه چې ما نه غوښتل خپل اصلي نوم درته ووایم. ما خپل راز پټ ساته، خو تا لکه د نوو زلمیانو په څېر د خدای پامانۍ په وخت کې بیا هم ما ته سپین ګلاب، هوکې سپین ګلاب راکړل. پوره 2 میاشتې ما هره ورځ ستا په یاد جشنونه نیول، خو نور له دې نه زیات نه غواړم د انتظار د اور او مایوسیو په اړه څه ولیکم. زه نه غواړم تا ملامت کړم، ته ما ته هغه شان ګران یې لکه چې وې. هو، ته ما ته هغه شان ګران یې لکه دا اوس چې ګران یې، همداسې اورین، هېرېدونکی، زړه راښکونکی او بې وفا. ته تل همداسې وې او اوس هم غواړم همداسې واوسې. هوکې، ته بیا له هغه سفره راوګرځېدې. تا ما ته نه لیک راولېږه نه کوم خبر، خو ما لیدل چې ته راغلی یې، ځکه ستا په کوټه کې برېښنا یوازې هغه وخت لګېږي چې ته په کور کې اوسې. خو ته پوهېږې په داسې حال کې چې ما تا ته خپل ټول ژوند بښلی وه. زه د ژوند په دې وروستۍ شېبه کې ستا نه یوه کرښه هم نه لرم. تا ما ته نه څه ولیکل او نه د کوم بل ډول یاده کړم. زما ماشوم بېګا مړ شو، دا ماشوم ستا ماشوم هم وه. ما ته تر هر چا او هر څه نه ګرانه دا ستا ماشوم هم وه. دا د هغو 3 شپو زوی وه چې ما له تا سره تېرې کړې وې. زه قسم خورم چې دا ستا ماشوم هم وه. هیله لرم په دې به پوه وې چې له مرګه مخکې څوک دروغ نه وایي. زه قسم خورم، ځکه تر هغه وخته پورې له تا نه پرته د بل هیڅ نارینه لاس پر ما لګېدلی نه وه. زما روح او ځان تر هغه وخته چې ستا لاس نه و پرې لګېدلی ما ته مبارک او مقدس برېښېده. ما د دې تصور هم نشو کولای چې زه مې روح ستا او بل کوم نارینه ترمنځ شریک کړم. دا زموږ ماشوم و ګرانه، دا زموږ یوازینی زوی و. زما په ژوند کې د خدای لخوا یوازینی رحم چې پر هغه شوی و دا و چې هغه زموږ ګډ ماشوم و او له تا سره زما د ژورې او لیونۍ مینې نښه وه. زه پوهېږم چې ته به اوس په پرله پسې او په وار وار په ویرې په شک او تردید له مانه پوښتنې او وایي به چې زه ولې دا دومره عمر داسې چوپه خوله وم او نن چې هغه زما مخې ته سوړ بې نفسه او مړ پروت دی د هغه یادونه کوم. هغه هم په داسې وخت کې چې هغه پر هغې لارې سفر پیل کړی دی چې نور نو هیڅ کله بیرته نه راګرځي. خو زه نه پوهېږم ما څنګه کولای شوی چې تا ته ووایم. تا به هیڅ کله هم زما خبرې د یوې نااشنا ښځې خبرې، د هغې نااشنا ښځې خبرې چې له تا سره یې 3 تصادفي شپې تېرې کړي، د هغې ښځې خبرې چې تا پورې هیڅ اړه نه درلوده، نه وای منلې. د هغې ښځې خبرې چې په لومړۍ ورځ یې له هر ډول پلمې پرته ځان تا ته درکړ، تا به دا هیڅ کله منلې نه وای چې دا ستا ماشوم ده. که څه هم ما به زیار ویستلی وای او تا ته به مې دا ثابته کړې وای چې دا ماشوم ستا دی، د هغې ښځې خبرې به چې له تا سره یې په ټول ژوند کې یوازې 3 شپې تېرې کړې وې، تا ته رښتیا برېښېدلی نه وای. ما د دې لپاره هیڅ داسې توري او خبرې نه لرلې چې په هغو ما دا تا ته ثابته کړې وای چې دا زموږ ماشوم دی. ما نه غوښتل چې زما او ستا ترمنځ د شک او تردید کوم دیوال ودرېږي. ما نه غوښتل چې ته داسې فکر وکړې چې زه غواړم
تا د یوې خبرې منلو ته وهڅوم. ما په رښتیا دا نه غوښتل. بله خبره دا وه چې ما خو ته پیژندلې، ډېر ښه مې پیژندلې، له هغه څه نه زیات چې تا خپل ځان پیژنده. ما ته داسې پیژندلې چې ښځه ستا لپاره د مینې یوه خوږه او نه تکرارېدونکې لوبه ده، داسې لوبه چې ته نه غواړې له هغې سره په عذاب شي. په تیره بیا دا به نو ستا لپاره داسې مرګونی ګزار وای که ناڅاپه پر تا غږ شوی وای چې دا ستا ماشوم دی او په ناڅاپه توګه د یو چا سرنوشت له تا پورې تړل شوی وای. ته چې د تل لپاره آزاد روږدی شوی وې، آزاد او بې مسؤلیته آموخته شوی وې، نو څنګه ما کولی شوی چې ستا سرنوشت له ځان سره وتړم؟ ګوره، ته خو په دې هم پوهیږې ته به هیڅکله په دې خوشحاله شوی نه وای چې ما تا ته دا خبر درکړی وای. ما نه غوښتل چې ستا له ما نه کرکه پیدا شوې وای، ځکه ما په ټول ویاړ غوښتل چې ته تل له ما نه ښې خاطرې ولرې. کیدای شي ستا دا کرکه له ما سره یوه شیبه، یو ساعت یا ټول ژوند وای، نو ځکه ما غوښتل چې ټولې ترخې خپله وزغمم، د ژوند ټول بار یوازې له دې کبله چې ستا د آزار او خوابدۍ سبب نشم. ما غوښتل د ټولو هغو ښځو په منځ کې چې تا په خپل ژوند کې لیدلې وې یوازینۍ او نه هېرېدونکې واوسم. داسې یوه ښځه چې تا یوازې په مینه د هغې په اړه فکر کولای، خو له بده مرغه. خو افسوس چې نه یوازې دا ونه شول، بلکې تا زما په اړه فکر هم ونه کړ او داسې دې هیره کړم چې همدا اوس دې هم نه یادېږم. ګرانه، زه اوس هم له تا نه بښنه غواړم، په دې خاطر بښنه غواړم چې زما په دې کرښو کې کیدای شي څه د غم او درد خبرې چې ستا د زړه د درد سبب شي راغلي وي، خو نن نشم کولی هغه ونه لیکم. هغه دی، وینې، زما ماشوم، نه زموږ ماشوم، هلته د نیم ژواندو شمونو تر لمبو لاندې مړ آرام او بې ساه پروت دی. زه نن خدای ته په غضب شوم، لاسونه مې واچول او هغه مې قاتل وګاڼه. ډارېږم چې لیونی نشم. خو زه په دې پوهیږم چې ته څومره مهربانه او د زړه په تل کې له هر چا سره خواخوږی یې. بښنه غواړم او بیا بښنه غواړم. ته خو نورو ته ورته نه یې، تا له هر هغه چا سره چې تا ته درغلی خواخوږي او مرسته کړې. زه پوهیږم چې ته ستر زړه لرې، ته د خواخوږۍ نه ډک یې، خو ستا خواخوږي چې هر چا ته په لاس ورغله د هماغه ده. هغه بې سرحده، لویه، خو ډېره تنبله او ناخوځنده ده. هغه غواړي چې وغوښتل شي، هغې ته باید درد وریاد کړل شي. هغه تل سترګې په لاره وي چې څوک د هیلې لاس ور وغځوي. تا ته زارۍ وکړي، ته هغه وخت مرستې ته وردانګې چې پوه شي غوښتونکی ډېر ناتوانه او اړ دی. نه، دا چې ته خپله خوښه له چا سره مرسته وکړې، اجازه راکړه دا درته ووایم، په ډاګه یې درته ووایم چې ته په رښتیا همداسې یې. یوه ورځ چې زه لا وړه وم، د خپل کور د دروازې له سوري نه مې ولیدل چې یو سوالګر ته تا پیسې ورکړې او ښې ډېرې دې ورکړې، هغه هم په داسې حال کې چې هغه لا غوښتې نه وې. خو زما ښه یادېږي چې هغه ته تا په هغه پیسې په ډار او ډېرې چټکۍ ورکړې. پوهیږم تا غوښتل چې هغه ژر پیسې واخلي او هماغه شان ژر ولاړ شي. ته ډارېدې چې د یوه غریب او بېوزلې سترګو ته وګورې. تا له همدې امله له هغه سره مرسته وکړه چې هغه نور ونه ویني.
له همدې سببه و چې ما هم هیڅ کله له تا نه د مرستې غوښتنه نه کوله. البته زه په دې پوهېدم چې ته به هرومرو له ما سره مرسته وکړې، خو په دې شک او تردید چې تا به ویل آیا په رښتیا هغه ستا ماشوم دی او که نه. زه په دې هم پوهېدم چې ته به ما ته ډېرې پیسې راکړې، هغه په دې خاطر چې ته ژر تر ژره زما او زما د ماشوم له جنجاله خلاص شي. زه له همدې ډاره هیڅ کله په دې فکر کې نه شوم چې له تا نه د مرستې غوښتنه وکړم. خو په هر حال دې ماشوم ما ته د هر څه حیثیت درلود، هغه هم له دې عمله چې زما دا ماشوم له تا نه و. زما نیکمرغي هغه وخت پیل شوه چې ما احساس کړه چې زه ستا ماشوم په ګېډه ګرځوم. ما لیدل چې څنګه ستا مینه په ما کې زرغونېږي، ته په ما کې استوګن شوی وې. ما تصور کاوه چې ته زما د ځان ګرځېدلی یې، خو زما له ژوند نه د ژوند بیل دی. هوکې هغه وخت چې په ما کې به ستا د مینې څپه رالمسېده، ما کولی شول تا ونازوم، ما کولی شوی په هغه لاس ووهم، ما کولی شوی تا ووینم. اوس خو پوه شوې چې ما ولې داسې ځان نیکمرغه احساسوله. دا ځکه چې ما په ګېډه ستا ماشوم ګرځاوه. ګرانه، ما نه یوازې یو څو میاشتې په تصور کې انځور شوې نیکمرغي درلوده، بلکې د خلکو کرکه مې هم ګټلې وه. داسې کرکه چې له وحشت او بد رد ویلو سره مل وه. د دې زغم ما ته څه اسانه کار نه و. زه د امیدوارۍ په وروستیو میاشتو کې په ښار او بازار کې په ښکاره او براله ګرځېدی نه شوم، ځکه زما دې حالت ته که د خلکو خپلو خپلوانو پام شوی وای، هرومرو به یې زموږ کور ته خبر رسولی و. ما له خپلې موره پیسې او خرڅ غوښتی نه شو، او یوازې د خپلو هغو قیمتي شیانو په خرڅلاو مې ژوند تېرولو چې لا تر اوسه ما ته پاتې وو. د ماشوم تر زوکړې یوه اونۍ مخکې زما د کور له المارۍ نه وروستۍ څو پیسې زما کالي مینځونکي غلا کړې، او زه دې ته اړ شوم چې د یو وزرو یعنې یوازې پاتې شوو میندو موسسې ته پناه یوسم. هغه ځای چې ته یوازې د ټولنې د تریخ او بدمرغۍ نه د خوار ژوند خلک پناه وروړي. هوکې ستا یو بډای انسان ماشوم له هغو خلکو سره ګډ پیدا شو چې تر ټولو خوار خلک پکې زیږي. پناه ځای نه و، یو وحشت ځای و. زما لپاره هلته هر څه او هر څوک پردي وو، بلکې یو له بله مو کرکه هم لرله. هلته د رخې کرکې بې پروایۍ او ناامیدۍ فضا لاسبرې وه. څه سپکاوي چې باید وزغمل شي، څه ښکنځلې چې باید واورېدل شي، څه د بد اخلاقۍ خبرې او ځوانو ډاکټرانو ملنډې، دا ټولې باید په بېروحه ډول زغمل شوې وای. دې ډاکټرانو به په سپکاوي له ځوانو او بې دفاع میندو نه بړستنې او کمپلې لرې او د کوم درمل او دارو خبرې به یې کولې. اوکې همدا خبرې هلته د ژوند کیسې جوړوي. هلته د انسان او انسانیته په انسان کې یوه ټوټه غوښه جوړیږي او بس. داسې یوه ټوټه غوښه چې ډاکټران او نرسان یې په لابراتوارونو کې د خپلو تجربو لپاره پکاروي. هوکې هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې ګرانو او خوږو میړونو ته د هغو ترڅنګ ماشومان زیږوي، په دې نه پوهیږي چې یو وزرې او بدمرغې بې دفاع ښځې دغه حالت کې د قصابۍ پر یوه میز تیروي. دا اوس هم چې کلونه له هغه وخته تیر شول، او زه چې کله د دوزخ کلمه په کوم کتاب کې ګورم، ما ته د یو وزر امیدوارو میندو هغه رسوا پانځای
او له ملنډو ډکې مسکاوې را یادېږي او زړه مې د زړه تر کومې سوځي. وبخه ما وبخه چې ما تا ته د خپلو بدمرغیو دا کیسه پیل کړه، خو دا خبره تا ته زه د لومړي او وروستي ځل لپاره کوم. تا ته وعده درکوم چې دا به تر ابده بیا له ما نه وانه ما په دې اړه خاموشي غوره کړې ده، پوره 11 کاله خاموشي، خو ډېر ژر به دا خاموشي ابدي شي. ته به ما وبخې چې لږ تر لږه په ژوند کې ځان ته یو وار دا زړه ورکړم او دا چیغه پورته کړم چې د دې ماشوم د لاسته راوړلو په خاطر ما پښې او بلې څه اغزنې لارې دي چې نه دي وهلي. دا ماشوم ما ته په ډېره ګرانه بیه تمام شوی دی. زما د ژوند او د هغې د نیکمرغۍ په بیه، خو هغه هم اوس بې ساه او بې روحه هلته پر میز پروت دی. ما دا خوارۍ او بدمرغۍ لا ډېر پخوا هېرې کړي دي، ډېر پخوا. ما هغه د خپل ماشوم په مسکا او کتو او په خپلې هغې خندا کې چې له ده سره له مشغولتیا نه ما ته پیدا کېدله هېر کړل. او اوس چې دا ماشوم مړ شو او بیا غمونو او د هغو بدمرغیو پر ما یرغل کړی او له ما نه یې غېږه تاوه کړې. نشم کولی چیغه ونه کړم. زه باید خپل زړه که څه هم یو وار ویتش کړم، خو تا په دې نه ملامتوم چې زه په دومره غمونو اخته شوی یم. زه په دې کې خدای ملامتوم چې زما قسمت یې داسې را جوړ کړی دی. زه قسم خورم چې ته مې هیڅ کله په دې کې نه یې ملامت کړی او ستا په اړه مې هیڅ کله کومې بدې خبرې له خولې نه راوتلې دي. آن په هغو شیبو کې چې زما نازک بدن او ځان د ماشوم د زوکړې د درد په اور کې سوځېده. آن په هغو شیبو کې چې درد به زه او زما روح لکه ټوکر څیرولو. آن یوه شیبه هم ما ته نه یې ملامت کړی، ما تا ته ښېراوې نه دي کړي. هیڅ کله مې خپله مینه له تا نه ده سپمولې. ته تل ما ته ګران وې او له تا سره ما خپله هره لیدنه د یوه سپېڅلي یادګار په توګه په زړه کې ساتلې. که ژوند بیا تکرارېدلی، که بیا د ژوند هغه وحشت او د 1,000 میندو هغه پناه ځای بیا هم زما په برخه شي، که زه حتی د خپل ژوند اټکل هم وکړای شم، زه به بیا پر هماغه لاره لاړه شم چې تللی وم. زموږ ماشوم بیګا مړ شو، هغه ماشوم چې تا هیڅ کله نه پیژانده. ما تر آخره پورې دغه راز له تا پټ ساتلی و. پوهیږې، وروسته له هغې چې ماشوم دنیا ته راغی، ته تر پخوا ما ته ګران شوې. داسې راته برېښېده چې د هغه ماشوم په لیدو ستا مینه بیا ما ته راګرځېدلې وه. دې مینې نور زه نه ځورولم او غوښتل مې چې ته هم ونه ځورېږې. ما نه غوښتل خپله مینه ستا او د خپل ماشوم ترمنځ وویشم. ما نه غوښتل چې نه تا او نه ځان ته ما نامعلومه نیکمرغي جوړه کړم. ما غوښتل ټوله د هغه ماشوم شم چې تا ته اړتیا لري. ما غوښتل د هغه ماشوم شم چې زه هغه کېښکودی شم، د هغه ماشوم واوسم چې په غېږ کې نیولی شم، د هغه چا چې ما باید شیدې ورکړې وای، د هغه چا شم چې ما کولی شو هغه د زړه له کومې مچو کړم. لنډه دا چې ما غوښتل د قسمت له هغو زنځیرونو نه ځان وژغورم چې ستا پر وړاندې او له تا سره مینې زما په برخه کړي وو. ما ته په رښتیا او د زړه له کومې ګرانه، وروسته له هغه چې ما ته په رښتیا او د زړه له کومې ګران بل ته دنیا ته راغی. زه ډېر لږ د پخوا په پرتله ډېر لږ ستا د کور
لیدو ته درتلم، مګر هر کال به مې ستا د زوکړې په ورځ، ستا د کالیزې په ورځ، تا ته سپین ګلاب، هغه رنګ ګلاب چې تا ما ته زموږ د لومړنۍ کتنې او لومړنۍ مینې په ورځ را بخښلی و درلیږل. آیا تا په دې 10-11 کالو کې کله له چا نه که څه هم یو وار دا پوښتنه کړې وه چې دا ګلان تا ته چا لیږلي؟ کیدای شو د هغو سپینو ګلابو په لیدو تا ته هغه څوک در یاد شوي وي چې تا هغې ته یوه ورځ سپین ګلاب ډالۍ کړی و. زه نه پوهیږم، خو په دې پوهیږم چې ستا ځواب به هم هیڅکله وانه ورم. تا آن زموږ بدمرغه ماشوم نه پیژانده. نن مې وغوښتل د هغه په اړه درته بیان وکړم. غواړم درته ووایم چې ما تر آخره هڅه کوله چې هغه ځکه له تا نه پټ وساتم چې ته له هغه سره آموخته نشي، خو هغه درته ګران نشي. تا زموږ بدمرغه زوی نه پیژانده. تا هغه هیڅ کله لیدلی نه وه چې څنګه هغه موسیږي او څنګه خپلې شونډې پرانیزي. تا نه و لیدلی چې هغه څنګه خپلې ښایسته متفکرې سترګې کټ مټ لکه ستا سترګې دا پلو او هغه پلو غړوي. د هغه د سترګو په غړولو کې زما د ژوند هستي غړېده. اخ اخ، ته یې آن تصور هم کولی نشي چې هغه څنګه مهربانه، څنګه خوشحاله او څنګه ژوند بښونکی و. هغه ستا د کمکیتوب کمکی تصویر و. هغه په ساعتو ساعتو کولی شول کوم شي سره لوبې وکړي. هغه شان چې ته له ژونده سره لوبې کوې، هغه ورځ تر ورځې ستا رنګ او عادتونه پیدا کول. په هغه کې د هغه دوهګوني حالت، جدیت او سادګۍ نښې پیدا شوې وې چې په تا کې ټول ژوند کوي. خو یوه خبره ښکاره وه، څومره چې هغه تا ته ورته کېده، په هماغه اندازه له هغه سره زما د مینې تلوسه زیاتېده. هغه ښه سبق وایه او اوس په فرانسوي ښه غږېده. د هغه کتابچې په ټول صنف کې تر ټولو نه ښایسته او پاکې وې. هغه به هر ځای او له هر چا سره چې وه تر ټولو مؤدب او ظریف برېښېده. کله کله به هغه مستو او چټو پیغلو دراوه، د هغه د اوږدو او رڼو ویښتو ننداره به یې ورته کوله. هغه تان تازه او نه هېرېدونکی و. خو اوس هلته له ما نه لږ لرې، شونډې شنې او لاسونه په ټټر، سوړ پوړ او بې ساه پروت دی. کیدای شي ته له ما نه پوښتنه وکړې، څنګه ما کولی شوی دا ماشوم له دې ټولو خرڅونو، مصارفو او قیمتۍ سره چې د ټولنې لوړه طبقه یې لري وروزم او ښه شرایط ورته برابر کړم. زه له تا سره د یوه ماشوم دم نه خبرې کوم. زه نن نه شرمېږم. ما ته تر هر چا او هر څه نه ګرانه. نه به شرمېږې نه به ډارېږې. زه به اوس تا ته ووایم، ما دا ټول وخت ځان خرڅولو. ما ډېر خورا بډای انډیوالان، خورا ښایسته او بډای لونډان او بډای خواخوږي درلودل. د عادت له مخې لومړی به زه هغو پسې ګرځېدم او وروسته له آشنایۍ به هغوی ما پسې ګرځېدل. نه پوهېږم ستا به کله پام شوی وي که نه چې زه هم ډېره ښایسته وم. ټولو هغو چې زما د مینې خوند لیدلو له ما نه به یې مننه کوله. ما نه به خوښ و او ما پسې به و. زه به ورته ګرانه وم او زما یادونه به یې کوله، خو د هغو په منځ کې یوازې ته وې چې نه درته ګرانه شوم، نه در یاده شوم او نه دې بیا زما پوښتنه وکړه. څه کوې؟ له دې صادقانه اعترافاتو نه وروسته به زه درته سپکه ښکارم. هرومرو به ملنډې راپورې وهې. نه نه، پوهېږم ته به زما سپکاوی نه کوې.
ځکه زه پوهیږم چې ته ما درک کوې. په ما پوهیږې، ته پوهیږې چې ټول دا کارونه ما ستا په خاطر، د دوهم تا په خاطر، ستا د ماشوم په خاطر کړي دي. ته پوهیږې یوه ورځ ما د 1,000 میندو په زیږنتون کې، هلته چې ستا ماشوم په خوارۍ او فقر کې پیدا شو، د فقر او بېوزلۍ وحشتناکه څېره ولیدله. زه په هغه ورځ پوه شوم چې خوار او بېوزلي تل ملامته، سپک او تر پښو لاندې دي. بېوزلي په دې دنیا کې تل د یو څه شي قرباني دي. نو ما نه غوښتل چې ستا ماشوم یوه ورځ هم بېوزله پاتې شي. ما نه غوښتل چې یوه شیبه هم هغه د فقر وحشي منګلو ته ورولېږل شي. ستا په ښایسته سپین د ښکنځلو، بدو، ردو، ناولتیا، لوږې، غلا او توهین نه په ډک چاپېریال کې رالوی شي. ما نه غوښتل چې ستا ماشوم د طبقاتي قهر او غضب وحشت احساس کړي. برعکس ما دا هیله لرله او غوښتل مې چې ستا ماشوم هر څه ولري. ستا ماشوم باید ټولې پانګې ولري، د ځمکني ژوند ټولې پانګې. ما نه غوښتل چې هغه ستا د ژوند تر کچې در ورسیږي، هغه تر تا در ورسیږي. یو داسې څوک و چې ما خپل روح او ځان تا ته بښلی و. که څه هم ډېرو نارینه‌و له ما سره د ګډ ژوند هیله لرله، خو ما تل ستا لوري ته کتل او ستا غږ ته مې غوږ و. هغه هم په دې هیله که ته کله راشي او زه آزاده واوسم چې ټوله ستا شم. زما ټول ژوند له ماشومتوبه تر ځوانۍ پورې 1 ساعت انتظار ته ورته و او بس. خو زما په ژوند کې هغه شیبه په رښتیا هم راورسېده چې ما او تا سره ولیدل. ما او ستا ولیدل، خو هغه ستا نه یادېږي. ما ته ګرانه رښتیا وایم، هغه تا ته نه یادېږي. آن ستا شک هم په دې نه راځي چې موږ به څه وخت سره لیدلي وي. تا په دې وار هم ونه پیژندم او هیڅ کله به مې هم ونه پیژنې. ما او تا خو پخوا هم په وار وار سره لیدلي، کله په کنسرت کې، کله په تیاتر کې او کله هم په کوڅه کې. چیرته که څه هم ستا په هر وار لیدو سره زما په زړه د سړو سیلۍ را خوریده، خو تا هیڅ کله ما ته نه کتل. دا ځکه چې په ما کې ډېر بدلون راغلی دی. زه اوس له یوې وړوکې پیغلوټې نه په لویې ښځې بدله شوې یم او خلک وایي چې ښایسته هم یم. داسې ښایسته چې ډېر قیمتي کالي اغوندم او تل د مینانو کړۍ رانه چاپېره وي. په رښتیا هم تا نشو کولی داسې یوه مسته ښځه وپېژنې، ځکه زه خو تا یوازې د یوې شرمندوکې عاجزې نجلۍ په بڼه د خپلې کوټې په پالنګ کې تر یوې تتې رڼا لاندې لیدلې وم. کله ناکله به له ما سره کوم مل نارینه تا سره د لاس یا سر په ښورېدو سره سلام کاوه. تا به هم د لاس یا سر په ښورېدو سره ځواب ورکاوه او د سترګو په رپ کې به د زما تر سترګو یو غلچک را ورساوه. خو دا سوړ غلچک یوازې ستا د دایمي درناوي او زړه پورې والي یوه نښه وه چې د عادت له مخې دې هر پلو لېږلو. دې غلچک زه نه پېژندلم او زه د هغه لپاره یوه پردۍ او وحشت زېږوونکې ښکلا وم. ښه مې په یاد دی چې دې نه پېژندونکي او ما ته پردي غلچک چې نوره زه ډېره ورسره آموخته وم او بې له هغه نه ستا له څنګه تېرېدی نه شوم. یوه ورځ څنګه د زړه په تل کې اور رابل کړ. دا زما او ستا د ښار په یوه تیاتر کې وه. زه له خپل ملګري سره په لوش کې ناسته وم او ته مخامخ په بل لوش کې ناست وې. ننداره پیل شوه او د هغې له پیل کېدو سره برېښنا خاموشه شوه.
ما نشو کولای ستا مخ او سترګې ووینم، خو ما ذهناً ستا د سما غږ اورېدلو. ته نه پوهېږې چې هغه وخت په هغه ورځ د هغې بخملي پردې چې ما او تا یې سره بیلولو، ستا ایښودونکی نازک او نازنین لاس څومره زه روحاً آرامولم. پر ما داسې وهیله لاسبرې شوه چې غوښتل مې له پردې نه پلو ما ته ګران لاس راونیسم، ښکل یې کړم او ښه یې وزبېښم. زه چې د موزیک غږ لا دې کار ته هڅولم، مټې مې کولای شول چې ځان ستا د لاس له مچولو نه راوژغورم او دې غیر عاقلانه کار ته لاس وانچوم. خو بیا مې هم نشو کولای هغه ته وګورم، نو له همدې امله و چې د لومړۍ صحنې تر پای ته رسېدو وروسته مې خپل ملګري ته وویل حال مې ښه نه دی، او له هغه نه مې غوښتنه وکړه چې ما له تیاتره د باندې بوځي، ځکه ما نور نشو کولای چې په هغه شان تیاره کې ستا تر څنګ داسې تا ته نږدې او داسې تا نه لرې کښېنم. یو وار بیا هم زما د هیلو ګل وغوړېدو او هغه شیبه یو وار بیا هم زما په وران ویجاړ ژوند کې پیدا شوه چې ما یې هیله درلوده. دا شیبه له نن نه پوره 1 کال پخوا ستا د کلیزې د ورځې په سبا وه. تعجب کوم هغه ورځ ما ټوله ورځ ستا په اړه فکر کاوه، او دا له دې امله چې ما خو له هغې ورځې چې ته پیژندلی وې ستا د کلیزې ورځ په ځانګړو مراسمو د یوه پرتمین جشن په توګه لمانځله. هر کال به په دغه ورځ سهار د وخته له کوره وتلم، سپین ګلاب به مې اخیستل او د تل په شان مې تا ته د هېرې شوې مینې په یاد درلېږل. دغه ورځ ما ماشوم واخیست او ښار ته مې چکر ته بوتلو، بیا مو په پارک کې څه وخت تیر کړ او ماښام تیاتر ته لاړو. دا ټول د دې لپاره و چې ما نه غوښتل لا له وړکتوبه د ماشوم د دې ورځې ځانګړتیا ته پام شي او دا خاطرې یاد ته وسپاري. خو دا ورځ زما لپاره لا له ماشومتوبه له رازه یوه ډکه ورځ وه، یوه له رازه ډکه ورځ او له رازه ډکه جشن. د همدې ورځې په سبا چې غواړم تا ته یې نقل وکړم، زه له خپل ملګري سره چې له 2 کالو راهیسې آشنا وو تیاتر ته تللی وو. هغه ته زه د یوې سپېڅلې بت او صنم په توګه ګرانه وم. هغه تل په دې ټینګار کاوه چې موږ د نورو مینانو په څېر واده سره کړی وای، خو ما تل د نه ځواب ورکاوه. البته بې له کوم دلیله، زما یوازینی دلیل دا و چې زه کمکی ماشوم لرم او بس. هغه یو محترم سړی و، خو لږ څه ساده توب یې درلوده. موږ په هغه ورځ په هغه کنسرت کې له خپلو پخواني ملګرو او دوستانو سره مخامخ شوو. خبرې لنډه دا چې تکل دا شو چې ماښامنۍ مو په هوټل کې وخوړه. ټول هوټل ته لاړو. کله مو چې ډوډۍ وخوړه ما خپلو ملګرو ته وویل چې غواړم د نڅا سالون ته هم ور وګورم. نو هغه و چې پاڅېدم او د نڅا سالون ته ورننوتم. دا هغه ځای و چې په ځوانۍ کې به زیاترو دوستانو زه هلته بللم، خو څنګه چې زما شر و شور او د شرابو مستي نه خوښېدله نو ما به اکثرا دا بلنې نه منلې. خو نه پوهېږم نن شپه کوم کوډګر واک او نااشنا احساس زه د دغه سالون خواته ورکشولم. زه خپله هم نه پوهېدم، خو کومې تندې زما تلوسه راپاروله او زه یې هلته ورتګ ته ورلمسولم. دا یو غیر عادي او زما لپاره غیر منتظره خبره وه چې ما ځواب ورته پیدا کولای نه شو. زما دوستانو او انډیوالانو ته هم دا کار د تعجب وړ و
نو ځکه څو تنه یې له ما سره راپورته شول او د سالون په لوري وخوځېدل. هلته مو د شامپاینو جامونه په سر واړول. په هغه شیبه کې زما روح کې یو نامعلومه او بې پایه غمجنه خوشحالي راپارېدلې وه. داسې خوښي او مستی چې ما په ژوند کې هم احساس کړې نه وه. ما نور او نور شامپاین څکل او له هغه سره مې له سندرغاړو سره سندرې ویلې. په کومه شیبه کې مې یو وار او ناڅاپه پر زړه لکه د اور سکروټې په شان یوه سړه لړۍ راننوته. نه پوهېږم څه شی وه، څنګه وه، او خدای خبر چې زه په کوم خیال کې ډوبه وم چې په همدې شیبه کې مې ته ولیدې. ته زموږ میز ته مخامخ بل میز ته ناست وې. ما ته دې په تعجب او غیر عادي نظر کتل. په هغه غلچک چې تل به یې زما د زړه په تل کې اور بلولو. دا لومړی ځل وه چې په وروستیو 10 کلو کې تا ما ته داسې کتل. مینه ناک، سوځونکي، وږي او بلونکي کتل. زما چې دې ته پام شو نو سر تر پایه رېږدېدم او نږدې و چې د میو جام مې له لاسه وغورځي. زما ټوله نیکمرغي په دې کې وه چې زموږ له ډلې نه دی هیڅ چا ما ته پام نه وه، ځکه هغه ټول د موزیک، خندا، نڅا او میو په مستۍ کې ډوب وو. ستا غلچک او کتل شیبه په شیبه پسې تودېده او ما کتل چې څنګه په سرو لمبو بدل شو. خو څو مې چې سم ورته پام شو بیا مې زړه اور اخیستی وه. ما پر ځان زور راوړ چې پوه شم بالاخره تا وپېژندم او که نه. غوښتل مې په دې پوه شم تا وپېژندم که زه بیا تا ته یوه نوې، بلکل نوې نااشنا ښځه وم. وینو په ټول قوت سره زما اننګو ته منډې وهلې. ما په ډېرې پریشانۍ او سرسامۍ د خپلو انډیوالانو پوښتنو ته ځواب وایه. ته یې تصور هم نشي کولای چې څنګه ستا تشو کتو زه د لیونتوب درشل ته رسولی وم. په پای کې مې تر سترګو شوې چې د سترګو په کوم نه رانیونکي رپ کې زه دهلیز ته ووځم. وروسته تر دې چې تا ګارسون سره حساب خلاص کړ په تلوار د له انډیوالانو سره خدای پاماني وکړه او ما ته د بیا دهلیز ته د تلو اشاره وکړه او پوه دې کړم چې هلته به ما ته سترګې په لاره یې. زه داسې رېږدېدم لکه څوک چې تبې اخیستی وي. ما نشو کولای له هغې ګبنۍ او پریشانۍ نه ځان خلاص کړم چې پر ما یې یرغل راوړی وه. ما د ځان د تسل لپاره یوه کلمه هم نه درلوده. په دغه شیبه کې بخت زما یارۍ ته راورسېد او یوې تورې افریقایۍ جوړې په هغې مستې نڅا پیل وکړ. بوټونه یې ښه خرپول چې په هغو ورځو کې نوی دود شوې وه. په سالون کې د ټولو ښځو او نارینه‌و مېلمنو هغو ته ورپام شو. له دې شیبې نه په ګټې زه پاڅېدم. خپل ملګري ته ور وړاندې شوم. ورته ومې ویل چې یوه شیبه د باندې وځم او سمدلاسه ژر بیرته راګرځم. هغه و چې تا پسې در ووتم. ته د دهلیز د کالیو ځوړندولو له ځان سره نږدې ولاړ او ما ته سترګه په لار وې. کله چې زه تا ته در نږدې شوم ستا مخ له خوښۍ نه ځلېده. په داسې حال کې چې مسکا دې پر شونډو خوره وه. ما ته د هرکلی ووایه او زه په هماغه شیبه کې پوه شوم چې ودې نه پېژندلم. تا په ما کې نه هغه پیغلوټې ګاونډۍ نه هغه د 10 کالو مخکې چټه پیغله هوکې یو تن هم ونه پېژندل. ته بیا له ما سره د یوې نوې نااشنا او نوې اشنا شوې ښځې په توګه مرکه پیل کړه. زما په لیدو سره بیا په تا کې یو نوی شوق را هڅېدلی و.
سمدلاسه دې رانه وپوښتل چې کوم ساعت وخت به ولرم او که نه چې ګډ یې سره تیر کړو. ستا له ډاډمن او پر ځان باور غږ نه داسې پوه شوم چې تا پر ما د هغو ښځو نه د یوې ښځې ګمان کړی دی چې کولی شي د یوې شپې لپاره یې په پیسو واخلي. ما هم بې له کوم ځنډه درته وویل هوکې وخت لرم. دا یوه څرګنده خبره وه چې ما نشو کولی تا ته نه ووایم. زه هماغه شرمناکه نجلۍ وم چې د 10 کالو مخکې په شان یو ماښام ستا په تیاره کوڅه کې تا ته هو ووایم. تا ژر د پوښتنې په توګه زیاته کړه نو کله کولی شو چې سره وګورو. ما هم په چټکۍ در غبرګه کړه هر کله چې غواړې. ستا پر وړاندې ما ته نه شرم پاتې وه او نه حیا. زما د ځواب په اورېدو تا په تعجب او شک ما ته بیا هم د هغه ماښام په شان کتل چې په لومړي ځل ما تا ته هو ویلي وه. تا په همدې کې په شک او تردید ما ته وویل همدا اوس څنګه؟ او ما ځواب درکړ درځه چې ځو. او وی له هر ډول خبرو د کالیو او کوټبندو پلو وخوځېدو چې کالي را واخلو. په دې شیبه کې وه چې ما ته زما کوټ را په زړه شو. ما ته را په زړه شول چې زما د کوټ د کوټبند نمبر زما له ملګري سره دی. اوس هغه ته ورتګ او بیا د هغه قانع کول چې بې له هغه چیرته ځم دا ډېر ګران او نه کارېدونکی کار و. ما نشو کولی دغه خوږې شیبې چې زه یې له تا سره د تېرېدو غوښتونکې وم هسې بې ځایه تېرې کړم. هسې بې ځایه له لاسه ورکړم. هغه شیبې چې دا 10 کاله زه ورته سترګې په لاره وم. ما رښتیا نه غوښتل هغه له لاسه ورکړم. بې له هغه چې یوه شیبه وخت هم له لاسه ورکړم د غاړې شال مې په اوږو واچاوه او په هغې تتې تیارې او له دوړو نه په ډکې شپې کې له تا سره وخوځېدم. هوکې زه له تا سره په داسې حال کې وخوځېدم چې نه مې خپل کوټ را واخیست نه مې د خپل ګران ملګري پروا وساتله. هغه ملګري چې دا څو کاله یې زما ساتنه او پالنه کړې وه. نه د هغه چا په اړه چې دا اوس مې د پیغورونو او بدنامیو تر باران لاندې پرېښود. د هېڅ چا په اړه مې فکر نه کاوه. زه لیونتوب په سر اخیستی وم. ما خپل انډیوال په داسې حال کې پرېښود چې اوس به ټول ورته وایي چې 2 کلنه مینه یې په یوې اشارې له پردي سره لاړه. هوکې هېڅ شي او هېڅ چا نشو کولی ما له تا نه راستنه کړي. ما د زړه له تله هغه سپکاوی نمک حرامي او شرم احساساوه چې ما کاوه. زه ښه پوهېدم چې زما د ملګري زړه به زما په دې کار سره څه پرهرونه خوري. دا د هغه لپاره یو مرګونی ګزار خو دې ټولو مفاهیمو زما لپاره خپله معنا ځکه له لاسه ورکړې وه چې پوهېدم نن بیا ستا په اورنیو شونډو شونډې لګوم. زه نن بیا ستا نه هېرېدونکې او خوږې خبرې اورم. اوس ډېر کلونه وروسته کولی شم تا ته ووایم دا دی اوس چې هر څه هیر او تیر شوي دي تا ته وایم چې ته ما ته څنګه ګران وې. هو کې داسې ګران که د مرګ پر کټ هم پرته وای او ستا د بلنې غږ مې تر غوږو شوی وای زه به سمدلاسه پاڅېدلې او تا پسې به در خوځېدلې وای. موټر ستا د وره تر مخې ودرېد او موږ ستا د کور په لور وخوځېدو. ما بیا ستا غږ له نږدې واورېد. ما ستا نږدېوالی احساس کړ. زه ستا له مینې نه نشه وم. زه بیا لکه نیکمرغه ماشوم چورلېدم. داسې نیکمرغي او داسې مستي لکه زما او ستا په لومړۍ کتنه کې چې زما په برخه شوي وو. زه له 10 کالو نه وروسته بیا ستا د کور پر زینو درختم.
زه نشم کولای تا ته د هغه څه بیان وکړم، تا ته د هغې شېبې د دوه ګوني حالت بیان وکړم چې زما او ستا د تېرې او اوسنۍ لیدنې د نیکمرغیو ترمنځ کرښه وباسي. خو هر شی بالاخره په یو چا پای ته رسیدل او زما د ژوند د هر پیل پای هم پای درلود. زما د ژوند پای ته وې د سترګو په یو رپ کې زه په دې پوه شوم چې ستا په کوټه کې په دې 10 کلونو کې ډېر کم شیان بدل شوي وو. یوازې یو څو تابلوګانې نوې شوې پیدا شوې، څو کتابونه، میزونه او څوکۍ او نور ټول شیان زما لپاره آشنا وو. ستا د ورځني لیک د میز پر سر هغه پخوانۍ ګلدانۍ ایښې او په هغه کې هغه سپین ګلاب ولاړ وه چې ستا د کلیزې په پرون ما تا ته درلیږلی و. ما هغه تل تا ته زما او ستا د هغې مینې او د هغه چا په توګه درلیږل چې دا دی ته یې نه پیژنې. آن همدا اوس چې زه له تا سره وم تا زه نه پیژندم. هوکې، زه له تا سره لاس په لاس او شونډې په شونډو وم، خو تا نه پیژندم. په هر حال زه خو په دې خوشحاله وم چې لږ تر لږه زما ګلان خو ساتې. په دې توګه زما د روح زه الوزي او له هغه نه ستا په غوږو کې زما د مینې ستما درلګېږي. تا لاسونه رانه تاو کړل، تا په ډېر شوق او مینې له مانه لاسونه تاوول، هغه شان چې ته یې له هرې ښځې نه تاووې. په هغه شپه زه تر چرګ بانګه له تا سره ستا په ګناهګاره غېږه کې پاتې شوم. خو بیا هم تا زه ونه پیژندم. ما په ډېرې نیکمرغۍ ستا ټوله مینه منله، خو په دې پوهېدم چې ته د مینې او په پیسو اخیستل شوې ښځې توپیر نشي کولای، ځکه دا ټول ستا په خټه کې نښتل شوي وو. ته له ما سره ډېر مهربان، خواخوږی او محتاط وې. هوکې، ته له هغې ښځې سره چې له هوټل نه دې راوستې وه مهربانه، شهوتناک او شوقمند وې، لکه د لومړنۍ مینې په شان. او زه ستا له دې ټولو نه داسې نشه وم لکه سړی چې له شرابو نه نشه وي او په بې پایه نیکمرغۍ کې ډوبه وم. ډېر ژر په ټول قوت لکه د همغو 10 کالو پخوا په شان بې له کومې ځیرکتیا ستا په دوه ګوني حالت پوه شوم. معنوي لوړتیا او شهواني مینه دا ستا هغه ځانګړتیاوې وې چې زه یې د پیغلوټې ماشومتوب په شیبو کې پر ځان مینه کړې وم. ما په ژوند کې بل داسې څوک نه و لیدلی چې داسې په یوه شیبه کې به پر ما داسې لاس بری شوی وای او داسې په اسانۍ سره یې زما روح ځان ته سپارلی وای. هغه شپه هم سبا شوه او موږ سهار ناوخته راپاڅېدو. تا سهارنۍ جوړه کړه او موږ په ګډه او ډېرې مینې د سهار چای وڅښلو. تر ډېره وغږېدو. ته بیا هم له ما سره په ډېره خوږه ژبه او د زړه له کومې غږېدې. تا هېڅکله له ما نه زما د ژوند په اړه پوښتنې نه کولې. تا له ما نه دا پوښتنه نه کوله چې زه څه کار کوم، چیرته کار کوم، چیرې او څنګه ژوند کوم، ځکه زه پوهېدم چې زه ستا لپاره یوه تصادفي، ناڅاپه او د یوې ورځې او له یاده وتونکې او بیا په ژوند کې په مخه نه راتلونکې ښځه وم. تا فکر کاوه چې زما او ستا دا لومړی او وروستی دیدن دی، نو ځکه دا پوښتنې تا ته اصلاً نه پیدا کېدلې. تا د وخت تېرولو لپاره کیسه را پیل کړه او ودې ویل چې نن سبا افریقا ته په یو سفر روان یې چې 2-3 میاشتې به اوږد شي. د دې خبرې په اورېدو مې یو ناڅاپي او بې خبره ویره پر زړه را واوښته. زما پر خوشحالۍ غم زورور شو او ناهیلۍ په خپلو څپو کې ډوبه کړم. زه رېږدېدم
او زما په دواړو غوږونو کې دې خبرې ازانګې کولې. د کال خواري مې اوبو یوړه، نور به د سیند په غاړه نه کرم ګلونه. د کال خواري مې اوبو یوړه، نور به د سیند په غاړه نه کرم ګلونه. ما غوښتل چې ستا پښو ته در ولوېږم او په زوره زوره چیغه کړم او درته ووایم ما در سره واخله، ښه راته وګوره ومې پېژنه، آخر څه وخت به مې ته وپېژنې. پوهېږې 10 کاله کېږي چې ما او تا سره پېژنو. ښه راته ځیر شه، زه ستا یم، در یاد کړم چې زه څنګه شرمجنه وم، څنګه د یوې مینځې په توګه تا ته لاس په نامه ولاړه وم. خو په هر حال ما یوازې دا وویل چې افسوس. تا وویل رښتیا زما په تګ خوابدې کېږي او ما ځواب درکړ اوکې. ما ډېر ځنډ تا ته کتل، خو په پای کې مې حوصله ونه شو کړای او ومې ویل هغه څوک چې ما ته ګران وه هغه هم تل په همداسې سفرونو تللو. ما بیا په پرله پسې توګه ستا سترګو ته کتل، مخامخ مې ستا سترګو ته کتل او داسې مې انګېرله چې اوس به مې ته وپېژنې. زه په څه تلوار او ګبنۍ ستا ځواب ته سترګې په لاره وم. البته له ویرې، له هغې ویرې سره چې هیله ورسره مل وه، خو تا چې پر شونډو د مسکا خوره وه ودې ویل هر سفر پای لري او بیرته راستنېدل. او ما ژر درته وویل او بیرته ستنېدل او هېرول. زما د ځواب په آواز کې د مینې او شهوت نښې داسې اورېدل کېدې چې آن ما خپله هم اورېدې. نو له دې امله تا په ډېرې حیرانۍ، تعجب او خواږه نظر راته وکتل. پاڅېدې، رانږدې شوې، غېږ دې رانه چارپېره کړه او ودې ویل ښه شیان او ښې چارې له هېڅ چا نه هېرېږي. په داسې حال کې چې زما د سترګو منځ ته دې کتل زیاته دې کړه، دا خو هېڅکله نه هېروم. زه پوه شوم چې ته غواړې زما څېره خپل ذهن ته وسپارې. ما داسې احساس کړه چې زما څېره به ستا په تحت شعور کې ټول هغه څه راوسپړي چې له 10 کالو راهیسې هلته اوسي. هماغه شیبه زما په ګوګل کې بیا نارې شوې چې زه بالاخره یې وپېژندلې. خو زما روح ستا په اړه له خوښۍ نه بېځایه خوشحاله وه. تا ته نه زه در یاده شوم او نه دې وپېژندم. نه تا ونه پېژندم، ځکه که تا پېژندلی وای هغه څه چې تا بیا څو شېبې وروسته وکړل هغه به تا هېڅکله نه وای کړي. تا زه ښکل کړم، بیا دې په شوق سره ښکل کړم. په داسې شوق دې ښکل کولم چې زه اړه شوم، څڼې مې سره راټولې او جوړې کړم. او زه هندارې ته ودرېدم چې ویښته او ځان جوړ کړم. په همدې شیبه کې مې ستا یو وحشتناک عمل ته پام شو. هوکې، ما لیدل چې تا په پټه زما د کوټ په جیب کې پیسې منډلې. نږدې و چې له شرمه بې سده شم، نږدې و چې ولوېږم. زه نه پوهېږم څنګه مې وکولای شوی چې ځان را ونیسم او ستا پر مخ ګزار در ونه کړم. هوکې، تا هغه چا ته د یوې شپې د تېرېدو پیسې ورکولې چې له ماشومتوبه ته ورته ګران وي. تا هغه چا ته د یوې شپې د تېرېدو پیسې ورکولې چې ستا د ماشوم مور وه. هوکې، زه ستا لپاره د ښار د بدو کوڅو نه یوه کنچنۍ وم او بس. تا د یوې شپې پیسې راکولې. تا نه یوازې زه هېره کړې وم بلکې پر ما د ملنډې هم وهلې. ما نور نو ځان له لاسه ورکړ او په تلوار مې د خپلو جامو په راټولولو پیل وکړ چې څومره ژر کېږي هومره ژر ستا له کوره ووځم. ژر تر ژره ستا دا کار پر ما ډېر ګران تمام شو. اور مې واخیست،
په منډه او غوسې مې خپله خولۍ چې ستا د لیک پر میز پرته وه راواخیسته، خو د خولۍ د راخیستو په وخت کې مې بیا هغه ګلدان ته چې زما له خوا رالېږل شوي سپین ګلاب پکې ایښی و پام شو. زړه مې یو بل ډول ټکل وکړ، یو نامعلوم قوت راکې پیدا شو او تا ته مې وویل له دې سپینو ګلابو نه به دې یو رانه کړې. په ډېر تعجب سره مې ولیدل چې په ډېرې مینې او خوشحالۍ دې یو ګلاب راواخیست او ما ته دې ونیو. ما بې له ځنډه مې درته وویل کیدای شي دا به هغې ښځې درکړې وي چې ډېر ورته ګران یې. تا ځواب راکړ کیدای شي ورته ګران به یم. زه هغه نه پیژنم، دا کومې نااشنا ښځې رالېږلې دي، نو ځکه ډېر راته ګران دي. او ما ځواب درکړ کیدای شي هغې ته به ته آشنا وې مګر تا به هېره کړې وي. تا په خواشینۍ ما ته وکتل، خو ما بیا یوه بله هڅه وکړه او ستا د سترګو منځ ته مې رډ رډ وکتل او په سترګو کې مې په چیغو چیغو زارۍ درته کولې. ومې پیژنه، تا ته وایم ومې پیژنه، د خدای لپاره ومې پیژنه. خو ځواب دې تل په شان و. تا لاسونه رانه تاو کړل، ښکل دې کړم او د پیژندنې نښه هماغسې ورکه وه. زه په منډه د کور د دروازې پلو ته لاړم، ځکه داسې مې احساسوله چې اوښکې نور نو ورېدو ته چمتو شوي دي، خو ما نه غوښتل چې دا صحنه وګورم. ما داسې په تلوار او بېواره منډې وهلې چې نږدې و ستا له هغه زاړه نوکر سره چې پر مخه راغی ټکر وکړم. هغه په تلوار ځان یو خواته کړ او په منډه او بې ځنډه یې ور راته خلاص کړ. د همدې سترګو په رپ کې تا ته وایم اورې، په همدې یوه رپ کې هغه نه یوازې ما د سترګو نه د راخوځېدونکو اوښکو لومړني څاڅکي ولیدل، اورې تا ته وایم په همدې لنډه شیبه کې، په همدې یوازینۍ شیبه کې ستا هغه سپینګیري او وفادار نوکر نه یوازې زما د مینې اور زما لومړنۍ اوښکې ولیدې، بلکې زه یې پوره وپېژندلم. تا ته وایم هغه له هماغه ماشومتوب نه تر ننه پورې بیا هېڅکله او هېڅ چیرې زه نه وم لیدلی. په همدې شیبه کې مې زړه غوښتل چې د درناوي په خاطر د هغه په وړاندې په ګونډو شم او لاسونه یې ښکل کړم. غوښتل مې هغه ته ځکه په ګونډو شم چې دی یوازینی څوک و چې زه یې هېره کړې نه وم. په همدې شیبه کې ستا هغه ناولې پیسې چې تا ما ته له تا سره د یوې شپې د تېرېدو په خاطر راکړې وې رایادې شوې. په منډه مې جیب ته لاس کړ او د هغه په جیب کې مې ور ومنډلې. هغه هم په ګبنۍ واخیست او په ډار سره یې ما ته وکتل. ما داسې وانګېرله چې کیدای شي هغه په هماغه یوه شیبه کې زما په اړه تر هغه څه زیات فکر کړی وي چې تا په ټول ژوند کې کړی و. زه ټولو هغو خلکو ته چې ما پیژندل ګرانه وم، ټول له ما سره خواخوږي او مهربانه وه. دا یوازې ته وې، یوازې ته چې نه دې په یادوم او نه دې پیژندلم. دا ته وې چې په ټول ژوند کې د یو وار هم ونه پیژندم. بېګا زموږ ماشوم مړ شو. زه اوس په ټوله نړۍ کې له تا پرته بل څوک نه لرم. داسې بل څوک نه لرم چې یا زه هغه ته ګرانه واوسم یا هغه ماته. خو زه نه پوهیږم چې ته زما څوک یې، هغه څوک چې په ټول ژوند کې دې هېڅکله ونه پیژندلم. ته زما تر څنګ داسې تېرېږې لکه تېرېدونکې اوبه چې په سختو تیږو لګېږي، تېرېږي او پناه کېږي. ته له دې ټولو چارو سره له ما نه لرې کېږې. په جدایۍ او دایمي انتظار مې محکوموې. یو وار مې په ژوند کې تصور وکړه
د نه خپلېدونکی او نه رانیونکی مې راونیولې او خپله مې کړې. هغه هم ستا او زما په ماشوم کې هغه هم تا ته شوی و. هغه په ظلم او بې عاطفګۍ کې تا ته شوی و او ډېر ژر یې د سفر ملا وتړله او زه یې یوازې پرېښودم. هغه په داسې سفر لاړه چې بیرته نه راګرځي. دا دی زه بیا یوازې یم، داسې یوازې چې هیڅکله داسې یوازې نه وم. زه هیڅ نه لرم، حتی له تا نه هم کومه نښه نه لرم، نه ماشوم، نه کوم لیک، نه کوم شعر. خلاصه ستا له یادونو پرته بل هیڅ شی نه لرم. آن که ته زما نوم هم واورې تا ته به هیڅ معنا ونه لري. زما نوم به تا ته هیڅ نه وایي. نو ولې زه له مرګه وویریږم؟ له مرګه زه چې ستا په ژوند کې مړه یم، ته چې له ما نه ځې نو زه ولې کینم؟ ژوند زما لپاره هیڅ معنا نه لري. نو دا به ښه وي چې مرګ ته مخه کړم. ته ډارېږې مګر زه نه غواړم تا کوم کار ته اړ کړم. ته به ما وبښې. زه اړه وم په ژوند کې لږ تر لږه یو وار هغه څه چې یو چا ته ووایم چې ټول ژوند مې په زړه کې ساتلی و. هغه هم هغه وخت چې زما د ژوند یوازینۍ هستي زما له لاسه رانوتلې ده. ماشوم مې مړ دی. زه به ډېر ژر بیا هغه شان خاموشه شم لکه ټول عمر چې وم. غواړم تا ته د یو شي په اړه ډاډ درکړم او هغه دا تر هغه چې زه ژوندی واوسم دا خبرې چې زه یې کوم نه به یې څوک واوري او نه به یې څوک ولولي. دا زما وصیت لیک دی. ته به زما دا وصیت لیک ما ته تر ټولې دنیا ګرانه د هغې ښځې وصیت لیک هغه وخت ترلاسه کړې چې زه به په دې دنیا کې نه یم. هوکې دا هغه ښځه وه چې تا ته د خپل ټول ژوند په اوږدو کې سترګې په لاره وه. هغه ستا غږ ته سترګې په لاره وه. خو کیدای شي ته ما ته هغه وخت را غږ کړې چې زه به ونه شم کولی له لحد نه تا ته را وګرځم. نارې وهم غږ راته نه کړې، نارې وهم غږ راته نه کړې، بیا به جهان را پسې ګورې نه به یمه. زه هغه څوک وم چې تا ته یې سترګې په لار تېرې کړې. زه نه غواړم ستا په شان تا ته کوم خپل عکس، کومه نښه، کوم یادګار او یا بل څه پرېږدم. ځکه اوس نو نور نه غواړم چې ته مې هېڅکله وپېژنې. که په ټول ژوند کې دا قسمت وه نو پرېږده چې په بله دنیا کې هم زما تقدیر همداسې وي. زه د خپل ژوند په وروستیو شیبو کې هم نه غواړم تا ته در غږ کړم. زه غواړم له دې دنیا نه په داسې حال کې لاړه شم چې نه مې ته نوم پېژنې او نه مې څېره تا ته در په زړه کېږي. زه په کراره مرم او ته له ما نه ډېر لرې یې، نو ځکه نشي کولی هغه څه احساس کړې چې زه یې احساسوم. که زما مرګ په تا ګران تمامېدلی زه به نه مړه کېدم، نور نو زه نشم کولی لیکنې ته دوام ورکړم. سر هم ډېر را دروند شوی دی، داسې ښکاري چې باید چیرته په کراره پرېوځم. کیدای شي په ژوند کې که یو وار هم وي د تقدیر زړه په ما خوږ شي، له ما سره مرسته وکړي او هر څه پای ته ورسیږي. داسې مرسته چې آن د خپل ماشوم د مړي وړلو غم هم ونه ګورم. زه نور نشم کولی لیک ته دوام ورکړم. د خدای په امان ګرانه، د خدای په امان. خو له دې ټولو خبرو سره سره هر هغه څه چې زما او ستا ترمنځ وه ټول ښه وو، ډېر ښه. زه له تا نه زما د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې مننه کوم. زه په دې خوشحاله یم چې ما وکولی شول
ټول هغه څه مې چې ټول عمر مې په زړه کې ساتلي و تا ته ووایم. ته خو اوس پوهیږې چې ته څنګه ماته ګران وې. نه پوهیږې، کیدای شي یوازې تصور یې وکړې. دغه راز زه پوهیږم چې زما مینه تا دې ته اړ وي چې ته غمجن شې، او دا خبره ما روحاً آراموي. زه پوهیږم چې زما په تګ سره ستا په خواږه ژوند کې هیڅ شی نه بدلیږي، خو په دې نه پوهیږم چې ستا د کلیزې په درشل کې به څوک تا ته سپین ګلاب درلیږي. ستا د لیکلو د میز ګلدان به په دې وروستیو 11 کلونو کې د لومړي ځل لپاره تش پاتې شي. که څنګه؟ آیا زما د ژوند نازکه وږمه به په کال کې یو وار ستا لیدو ته درځي که نه؟ تا به غېږ کې ونیسي؟ ای زما د زړه سره او ای د سترګو توره، زه له تا نه په ژوند کې د لومړي او وروستي ځل لپاره یوه هیله لرم چې هغه زما په خاطر ترسره کړې، او هغه دا ده چې هر کال د خپلې کلیزې په ورځ، ځکه دا هغه ورځ ده چې هر څوک د ځان په اړه فکر کوي، هر کال د خپلې کلیزې په ورځ سپین ګلاب واخلې او د خپلو لیکلو پر میز یې په شنه کرستال ګلدان کې کېږدي. هوکې ګرانه، یوازې همداسې وکړه لکه نور خلک یې چې د خپلو خدای بښلو په یاد کوي. زه نور نو له خدایه بل هیڅ نه غواړم. ما له خدایه یوازې یو تن، ته مې له خدایه غوښتې، راته ګران وې او اوس به هم راته ګران یې. زما هیله همدا ده چې ته هغه ترسره کړې. ګرانه، ته راته ګران وې، تر هر څه راته ګران وې. د خدای پامان. د لیک پاڼې هماغسې د ده په لاس کې وې. د هغه تر لوستلو ډېر وخت وروسته همداسې په چورتونو کې ډوب و. لیکوال د څه تتو خیالونه په غېږ کې روان و، او کرار د ده تت یادونه په ده کې را ژوندي کېدل. د ګاونډي ماشوم، د ګاونډۍ نجلۍ په ټول ژوند کې لیدل، ښځې، د شپې رستورانتونه او هوټلونه، دا ټول یادونه داسې مبهم وو لکه د اوبو په تل کې د تیږو رنګ. د هغه په ذهن کې یادونو نه یوازې ځان نه را ژوندی کاوه، بلکې ورک کاوه یې. نو ځکه داسې کومه څېره چې ده ته په دې لیک کې تصویر شوې وای نه پیدا کېده. کوم تت یاد د ده په ذهن کې غوښتل ځان را ژوندی کړي، خو هر څه یې چې کول نه کېده. هغه ته داسې برېښېده چې ده دا ټول په خوب کې لیدلي دي، په کوم ژور او هیر شوي خوب کې، په ډېر ژور او سخت هیر شوي خوب کې. سر یې پورته کړ، ناڅاپه یې په هغه شین کرستال ګلدان کې چې د ده د لیکلو د میز پر سر ایښی و سترګې ولګېدې. ګلدان تش و، او په دې وروستیو 11 کالو کې د لومړي ځل لپاره د هغې د زوکړې د کلیزې پر ورځ تش او بې سپینو ګلابو